په اسلام آباد کې چې ډرون کیمره مې جوړه کړله نو بیرته پنډۍ ته راغلو، ځکه چې هلته په ګیسټ هاوس کې یو کمره موږ په کرایه نیولې وله. د سهار ناشته مې هلته وکړله، لاندې رالو، د جمعې لمونځ مې وکړ او ورسره یو څه شاپینګ مې وکړ. بیرته چې ګیسټ هاوس ته وختل نو هلته نور ملګري راته په انتظار وله. له دوی سره مې روغبړ وکړ، پوښتنې مې وکړې او بیرته لاندې رالو. ملګرو خپل بایکونه سټارټ کړ او زه د ارشد سره پر بایک باندې کښېنستم او سفر شروع شولو د خانپور ډیم خواته. د پنډۍ او د خانپور ډیم د لارې فرق یوازې 45 کیلومتره وله. د روډ یوه غاړې ته پنډۍ او بلې غاړې ته اسلام آباد ولو او دا دواړو ښارونو ته غبرګولي ښارونه ویل کېدل. یو څه سفر کولو وروسته ملګرو ویل چې موږ تږي سولو، نو په لارې ودرېدل او ټولو اوبه وڅښلې. ما هم یې څه اوبه وڅښلې او بیرته سفر شروع شو د خانپور ډیم خواته. د لارې ویو ډیر خوندور و. د دې ویو لیدو سره مې زړه خوشحاله سولو او د زړه خوشحال کېدو سره به زه تاسو ته یو ښه خبره هم وکم چې د ژوند په هر سفر کې ستړي راځي، خو لږ صبر کولو څخه د هرې ستړي وشاته کامیابي پټه وي. خجورم دلته سته؟ دا ټول هغې لارې کې راځي، مختم دی مختیم دی او ټول دیسي ریسټورنټ. دا اوس کوم ایریا ده؟ خانپور نه شاته دی. د خانپور ښار ته ځي؟ خانپور نه شاته چې کوم ځای راځي. دا اوس خانپور خواته روان یو، نو دلته ودرېدل. دوی وایي څه د ریفریشمنټ لپاره یو شی به راواخلو، بیا چې هلته خورو نو هغه شان دی راخلي بیا مخته ځو. څو منټه سفر به لا پاتې؟ 10 منټه. د دوی خو پښتو شی نه دی، خو زه زبردستي پښتو په دوی وایم. دوی هم افغانان دي، هزاره دي. انایي دلته د خرما درخت تاسو ورته ګورئ، خرما هم دا د پوره زړېږي، تازه خرما وي. بیا اوس خو نه پخ سوي نه دي، دا بیا څو ټیم وروسته پخېږي. څنګه خوند کوي ناوله د سینې. په لارې موږ یو ځای ودرېدل چې د خوراک کیسه راواخلو. ملګرو ویل چې کیدای شي دا شان خانپور ډیم کې نه وي، او که یې هم نو هلته په ډبل ریټ باندې دی. دلته ما د هوټل وڅنګ ته د خرما درخت هم ولیدله. ما په ژوند کې د خرما درخت ته د دومره نږدې څخه نه ولیدلې. په هوټل کې کارکوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې دا میوه څه وخت پخېږي، نو ده ویل چې د دې پخېدو کې اوس لا ډېر وخت پاته دی. د شان راخیستل کېدو وروسته بیرته سفر شروع شو د خانپور ډیم خواته. 45 کیلومتر سفر کولو وروسته موږ خانپور ډیم ته ورسېدل. هلته د ارشد ملګري ارشد ته میسیج وکړ چې تاسو د ډیم آخري پای ځای ته لاړ شئ. هلته ښه ځای دی، ښه پرسکونه ماحول دی، ډېر ښه خوند به هلته ځین واخلئ. نو موږ د ډیم آخري پای ځای ته روان شولو. موږ په هغه لاره پسې روان ولو، زموږ ملګري میپ خلاص کړی ولو. نو ګوره په دا لارې داسې ورننه سو، ګوره چې یو کلي له لاړو که څه کیسه ده. اوس ستا لاره شته؟ لاره شته دورې؟ لاره شته که نه پوره ورته ولته لاره شته. یاره ګریټ سړی، ګریټ. دا خو ډېر پوه سړی دی. کوم خوا؟ مخته سه دا په چرګان هم ټکټ دی. موږ چې په کومه لاره باندې روان وو، هغه لاره راڅخه غلطه سوې وله. یو ملګري مو چې د ګوګل میپ څخه مرسته واخیستله، نو موږ هم په ده پسې روان سو. خو د خندا ځای دا و کله چې ګوګل میپ موږ د یو چا د کور مخ ته ودرول. ډېر مې وخندل هم دلته او بیرته مې بایکونه راکاټ کړلو. روډ ته چې رالو نو د روډ وڅنګ ته یو کچه لاره تېره سوې وله. په دې لاره باندې شوا سولو او د خانپور ډیم وغاړې ته ورسېدل.